د اختر شپه د په ډیوټۍ باندې ولاړې م په یو بازار کې یو ماشوم دی د هغه سره په لاس کې د ګاډي دا کپړې دي کوم چې دا خلک په شیشې پاکوي دا خرڅوي هغه له چا یا 3 غزه کپړه راواغسته یا 2 غزه راواغسته خو 2 کسانو ولا 2 غزه یا 3 غزه کپړه راواغستله او کپړه چې کومه ده نو دې ماشوم دا زما په نظر کې ردا د ویوړل بل دکاندار لای ورکړې مال پر زنانه جوړه راکا دا وره دا ماشوم زما مخ پټ ته خو زه پرې ماشوم پسې لګېدل دې ماشوم نه ما تاسو کو چې بچي تاله 2 کسانو جامې درکړلې او تا ویوړې خدا دکاندار سره دې خدای خو کې اول د زنانه جوړه ورکړه دا ولې هغه ما ته کاکا مور مېمړه دا مې داغه پرو خو منله واه 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 یتیم دومره ګران کار دی خدای دې څوک هم به مور او به پلار نه کوي بیا بل د ثوابه د پښتنو ته تاسو څنګه چې ثوابه یو نوم دی ډېر په پښتو په غیرت په مینا کلک ولاړ خلک یې دا وډل چې کم دی د دې سره که تاسو ور دیږئ کنه او تاسو رجیب نه 15 روپۍ ګټه دی لاړ شي نو دا د یو یتیم په سر لاس راخللی باید دا زمونږ د ټول دی الله پاک د یتیموالي د ژوند نه وساتي ځکه چې زما دا دوی مشپه ده د زړه دا دړکن مې سیوا کېږي ځان نه اکثر د شپې مړ ښکاري بیا سوچو کوم چې دا بچي دا والله بیګام په 3 بجې را پاسېدم په کټ کې تاوېدم را تاوېدم د ډیوټۍ پسې کې چې دا څه چل دی در باندې خدا سدا چې الله دې دغه ورځې نه وساتي خو چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسم خدای شته چې زور د هر ارمان در نه وباسم دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی که چېرته په لاس راغلی نو پیزوان در نه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړې نوکان در نه وباسم چې غم به یې زه کوم او خوبونه به د بل سره کوي که محبت دا وي نو دا دې په ګولۍ ولګي ای د منافق لوري له در باندې پوه شومه ستا د لباس ځکه خندا دې په ګولۍ ولګي چې خوب پرېږده تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې دې په خپل ابۍ ځان دم کا بار موزه پیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب وانخلې مړې دې خنزیر ته ضرورت نشته بس چې تک کوی زدن شوې په ګولۍ ولا وړی ستا تصویر ته ضرورت نشته او کله چې د شپږو بچو مور شوله نو بیا یې وې ضمیر ته ضرورت نشته او چې تا ویلي لاج به دې د زړه کوي ستا مې دا خبره خوښه شوې ده اوس په حقیقت کې مین شوی یم اوس مې یو ډاکټره خوښه شوې ده اوس په حقیقت کې مین شوی یم اوس مې یو ډاکټره خوښه شوې ده او چې زما د ټول عمر ارمان دی پکې دا کلی ډېر ښه دی جانان دی پکې کترینا کیف خدای بیخي مه بخه ګلپاڼه وبخه ایمان دی پکې او چې داسې ده چې دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو څه لځي زړه مې له سینې نه دې کوڅې له ځینو څه لځي دلته کې چې راشي نو بیا یو په 2 ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځینو څه لځي مړي کې په خپله د تپوس یې دې څوک نشته دی بیا ورله سهر له جنازې له ځینو څه لځي نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې له ځینو څه لځي او ټیک تره دی تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې له ځینو څه لځي زه له دې رقیب سپینه خبر یم چې نه دی خوښ دا ظالم خواسې اندازې له ځینو څه لځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه دا چې ضمیر ویني دروازې له ځینو څه لځي او پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ښې دی که نوکري نه یې مزدوري یې پکې شرط ښې دی دا د خان لور ده دا جنۍ زمانه پاتې والا پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ښې دی اوس خو به زمه مجبوري شوه خامخا به یې کوم یار د سعودي مسافري یې پکې شرط ښې دی رقیبه ما در نه ګټلې ته خبر شوې که نه زه خو شاعر یم شاعري یې پکې شرط ښې دی